وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إلى فخور تصاعد الإعراض بالوجه به قال بسند متصل إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن محمد عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حضرت لقمان په باب کې اختلاف ده چې دا نبی و که ولی و. مختار قول دا د حکیم و دانا او پوی انسان و. خپل زوی ته نصیحت کوي، یو د شرک نه منې کوي، دوم یې د تکبر نه منې کوي. دا کبرجن خلکو ته د سترګو تر کنجو مخ اړی ورګوري، پوره نه ګوري، او څوک چې خبر حق ورته وکړي دی مخ په دا بل لوري تر واړی. داسې مکه چې د حق د مطالبې په وخت کې څوک خبر درته وکړي ته مخ په دا بل لوري تر واړی، نو د تکبر نه منې کوي او د شرک نه منې کوي. باب قول الله يضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون قال مجاهد فعززنا شددنا وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم وصائبكم. باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا قال ابن عباس رضي الله عنهما مثلا يقال رضيا مرضيا عتيا عصيا عتى يعدو قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر عديا إلى قوله 3 ليال سويا يقال صحيحا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقلا الذكر والأنثى سواء. وبه قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل عليه السلام قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم. فلما خرجت فإذا يحيى وعيسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وهما ابن خالد قال هذا يحيى وعيسى عليهما السلام فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال آل يعقوب أهل يعقوب إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صالحا من مس الشيطان غير مريم عليه السلام وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. باب إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفر مريم يقال يكفر يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الدجن وشبهها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران عليه السلام وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. یکفلو ایهم یکفلو دا کفالت خو ضمانت ته ویل کېږي چې دا په پورو کې یو څوک دی چا ضامن شي. وایي دا دغه پور د ضمانت د جملې نه د کفالت معنا سرفرستی د استاذ لور وه. ګورې خبر په دې ځای کې ده حضرت عمران د مسجد اقصا امام و
د هغې ښځې حنې بیبي د بیت المقدس د پاکي د صفایي دپاره حمل خپل نظر کو چې ما په خېټه کې کوم دا الله تعالی دا ما نظر کړی ده د خدمت د بیت المقدس دپاره چې پیدا شو جنکۍ وه حضرت بیبي مریمه نو دا نظرانه یې راوړه دغه سرپرستانو ته بیت المقدس ته چې حضرت ذکریا علیه الصلاة والسلام هم کې موجود ده د وخت نبی ده او کاتبان د تورات دي د جماعت سرپرستان دي په دغه کې دا نظرانه د مانه قبوله کوي اوس نو په دغه کې د دې جنجال شو چې اوس کوم یو به سرپرستی کوي ولې دا هر یو دا خواهش چې د ما د استاز لور زه چې خدمت وکړم نو دا سعادت په خدای پاک ماته نصیب کړي بیا نو قراندازي وکړه قراندازي کې کلام چې د حضرت ذکریا علیه السلام د اوبو په سر راغی نو ضمانت و سرپرستی د هغه په لاس کې شو باب قوله جل جلاله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا وقال إبراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل والحليم والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وقال غيره من يولد أعمى وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهما. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قد تابعوا ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. د حضرت بیبي مریم چې نظرانه و د مور خدای پاک عجب ثمرات په مرتب کړه د الله د قدرت مظهر شوه حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام بې زوجه خدای پاک دې ته ورکړه اوس د دغه حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام پیدایښت په کن په یکون سره شوی ده الله دته یو لوی شرافت ورکړو لقب مسیح ته صدیق ده تا غږیږي د تا سره کنکیتوب کې وکاهلان د لوی په عمر کې یبرئ الاکمه والابرص د د اکمه یو شاس تفسیر دلته را نقل کوي یو عام شاس تفسیر شوکور موږ تاسو وی چې د ورځې ویني د شپې نه ویني او د جمهور رایه دا د اکمه مرزاده ډون ته ویل کېږي په سترګو بړوندو پیدا و د بلاس په تیر کو خدای متعال به هغه جوړ کو دا چې د خزو په باب باندې خبره ده کومه خزه بهتره ده د موجوده وخت خو امت کې نبی علیہ السلام کله د حضرت عائشه کله د فاطمه بیان کړي خو د مخکنی امتو لوی محترمه عزتمنه خزه چې تیر شوی د حضرت بیبي مریم خو دلته په یو حدیث کې یو توهم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې نساء قریش خیر نساء رکبن الابل د قریش خزه د ټولو هغه خزو چې په اوخانو اسپارتیا کړی ده دا د قریش خزه دیغه ټولو نه بهتره دي د بهتري بیا دوی وجه ذکر کوي یو په اولاد ډیر مهربان دي شفقت کوونکي دي بل د میړه د دنیا سره احتیاط ډیر کوي اوس د سوال واردېږي چې د قریشو ښځې په ټولو ښځو کې چې په اوښانو سپرتیا کړې دي بهتره شوې نو بیا خو به تر بیبي مریم هم بهتره وي دی د یغ ځای د دفع د توهم دپاره وی حضرت بیبي مریم یې په اوښ سپرتیا نه ده کړې دا معنی ګورې دا یو عام قانون موږ ته نحوي ده د بلاغت قانون ده چې دا نسبت چې اخیستی کېږي د خپلې زمانې خلکو ته اخیستی کېږي دا خیریت او افضلیت او خو بد چې ذکر کېږي د خپلې زمانې هغه نه د تر مراد هغه بیخي کوچیان ونه دغه عرب کوچیانو کنه یوه خواته بلې خواته ګرځېده د اوبو بندوبست یې نه و چې چیرې به باران وشو ډنډ به د اوبو پیدا شو هلته به وربار کړه نو په دغو ښځو کې چې دا د عربو کوم قوم ده په دغو کې بیا قریشي بهترې دي په مجموعه کې چې شفقت د اولاد باندې ډیر لري او د میړه د دنیا سره احتیاط ډیر کوي داسې نه چې تر بیبي مریم نه دی بهتره دي باب قوله قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الى وكيلا ولا عبيدة كلمته كن فكان وقال غيره هو روح منه احياه فجعله روحا ولا تقول
يقول ثلاثة وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمر بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد فحدثني ابن جابر رضي الله عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة 8 أيها شاء. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها اعتزلت نبذناه وألقيناه شرقيا مما يلي الشرق فأجاءها أفعل من جئت ويقال ألجأها أي اضطرها تساقط تسقط قصيا فريا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما نسيا لم أكن شيئا وقال غيره أن النسي والحقير. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقية ذو نهية حين قالت إن كنت تقية. وقال واقع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه سريا نهر صغير بسريانية. به قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا 3 عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمسه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. دا حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام په قصو مبارکو کې چې خدای متعال دی پیدا کو مور مبارکه ډیره پریشانه خو په کلمه د کون پیدا شو چې خلک به بدګماني کوي. الله تعالی دې ته د تسلی دپاره جبرائیل علیه السلام را لیږي کوزه ویاله ورته پیدا کړه تحته کې سریه او وچه خرمانه کرامت ته ونه وخوروه موسم د میوې نه ده تازه خرماوې به درته راولېږي هغه خوره دغه چیکه او په دغه خپل بچي باندې خپل سترګې سړوه. دا ټول اعزاز الهي ده چې دې ته یې نصیب کړه. بیا د کنکیتو په وخت کې خدای پاک د خبرو توان ورکړو چې مور په غېږ کې راخیسته د خلکو د بدګمانۍ خیال وکړو چې داسې به دې ولې کړه تا خو پلار هم ډېر نیک سړی و مور دې هم ډېرې نیکه وه نو تا به بې بیماري مې ولې داسې کړه. یعنې دې خیال دا و چې دا ولد زنا ده العیاذ بالله. دې ده ته اشاره وکړه. حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام د یو څو شپو یا د یو څو ساعتو د په غېږ کې دې رانیولی نو یو سره څنګه وغږیږو د دې خبره شروع کړه انی عبد الله زه د خدای بنده یم ما ته به کتاب راکوي ما به رسول ګرځوي زه د خپلې مور سره محسن الله پیدا کړی یم چیرې چې یم په هغه ځای کې به برکات وي خپل حالات ذکر کړه. نو په دغه پورې ذکر کوي چې په کنکونې کې 3 هلکان غږېدلي دي. یو د جریج واهب مخکې قصه وه کمال تاسې یاد ویاله ته ما درته ویلې چې دی ورته ویلې چې بیا به د سرو زرو درته جوړه کړه ده ویلې نه ما ته چې څنګه کوټه وه هغسې بېرته جوړه کوي. 3 دا ځای نه وای د پکې ښځه دا کنکای ماشوم ده تای ورکوي یو لوی مشهور سړی مالدار تیریږي په دغه لیار باندې دبدبه د غلامان خادمان ورسره روان دي. مور دعا وکړه الله ته چې الله د ما دغه زویم داسې عزتمن کړي. د دې خیال دغه و چې دا نو شرافتمن او عزتمن انسان ده. دا کنکای زوی چې د خبرو نه ده ته یې پرېښو مخې راواړوه چې خدای دغسې مې مه کړي. بېرته یې تی شروع کړه. دا تی روي حضرت پیغمبر علیه السلام د خپله ګوته مبارکه په خوله کې ونیوه. حضرت ابو هریره چې دا حکایت بیا کوي وایي لکه د نبي علیه السلام ګوته چې اوس هم زه وینم چې په خپله خوله مبارکه کې زبېښله. بیا دا یې په تی لګیا ده
یوه مینځه ده خلکو پسې اخیستې ده د ذلت حال د ظاهري د مور دعا وکړه چې خدای دې ما زوی خو داسې مه کړي ده بیا ته یې پرېښود له خدای دغسې مې کړي نو مور حیرانه شو پوښتنه تر کوي ولې زه د عزت سوال درته کوم ته وایې چې هغسې مې مه کړې زه د دغه د ذلت نه د خلاصوم ته وایې چې دغسې مې کړې وایي هغه یو ظالم ده د ظالمانو نه د تا په خیال باندې عزتمند ده خو د خدای په نزد یو لوی ظالم ده مالدار جابر ده نو ما سوال ځکه وکړه چې خدای هغسې مې مه کړي او دغه غریبه ده د دنیا په سطحه خلک یې متهمه کوي چې غلا دې کړې خلک یې متهمه کوي چې زنا دې کړې خدا پاکه ده د خدای پاک په نزد باندې په دغو طعنو به هم خدای پاک دې ته مقام ورکوي نو ما ځکه ویله چې الله د دغه خلکو د جملې نه مې کې چې ذلت وي عجز وي راب کې خو عیب نه وي راب کې خلک یې متهم کوي خو په ما کې عیب نه وي الله داسې مې وګرځي به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي لقيت موسى عليه السلام قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الراس كانه من رجال شنوءه قال ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من دماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به قال وأوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام فأما عيسى عليه السلام فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى عليه السلام فآدم جسيم مصيبة كأنه من رجال الزط وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال أخبرنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور أرى إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وأراني الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الدجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعري يقتل رأسه ماء واضع يدي على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم عليه السلام ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قطيطا أعور عيني اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال تابعه عبد الله عن نافع وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن النبي قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن قال الزهري ورجل من خزاعة هلك في الجاهلية وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. د انبیاء مثال لکه د مایریزه ورونو مایندې جدا دي خو پلار یو ده دغه اشاره ده دې ته چې اصل خو پلار وي اصول د دین د ټولو انبیاو شریک دي عقایدو کې فرق نشته ټولو کې د توحید خبره ده د بعثت او د رسالت او د قیامت په باب په د امنت بالله کې فرق نشته فرق په فروعیاتو کې د ښځه فرع وي په فرعي احکامو کې د چا منځونه 500 او د چا 15 چا زکات 4 روپۍ د چا زکات 40 روپۍ چا روژې یوه میاشت د چا روژې څو شپې دغه کې فرق شته نور خو نو موږ داسې یو لکه سره ورونه چې سره ورونه نو یو د بل دپاره مؤید یو ناصر و معین یو محب و مخلص یو د کفارو غوندې د غلطو دعوګیرو غوندې نه یو. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذا وكذبت عيني وكذبت عيني. دا حضرت عیسی علیه السلام یو سړی ولید چې غلا یې کړه. حضرت عیسی علیه السلام ورته ویل غلا دې وکړه؟ ده ویل نه د ما د پیغه خدای قسم وي چې بل خدای نشته چې ما غلا نه ده کړې. حضرت عیسی علیه السلام بس چې قسم دې وکړو ما په خدای ایمان ده د خپلو سترګو تکذیب کوم زه خطا شوی یم. د پاک سړي عقیده صفا وي په چا یې دا ګمان نه راځي چې هغه به د دروغه قسم کوي. لکه وای آدم علیه السلام چې د شیطان په لمسون خطا شو خو قسم یې ورسره وکړو. مسلمان به څنګه قسم په ناروا کوي؟ اوس دلته د ده د عمل دپاره یې توجیه ذاتي شروع کړه. خیال خو مې دا و چې غلا ده چې تا قسم وخوړ نو زه بس منم چې غلا دې نه ده کړې. ولې کله داسې چې یو سړی لاس یو شي ته ور اوږدي د اصلاح دپاره پردی شی د پروته جګوي یې د غلا په نیت نه وي. کله د ده په یغه شي کې خپل حق وي لاس ور اوږد کړي د بل سړي خو ګمان دا ده چې دا پردی د خدای ور شریک وي. توجیه ممکنه ده خو دا د ده صفایت اشاره ده. د الله عظمت او احترام په زړه کې دومره و چې نبي ده سړی وملي چې عمل د غلا کوو خو چې هغه قسم وخوړ بس دا ورته چې صحیح ده ته نه یې غل ما سترګې خطا شوې چې ما د غله ګمان در باندې وکړو. کیدای شي د تا به حق وي پکې، کیدای شي تا به د اصلاح په نیت باندې د التقاط په نیت باندې به دې جګوه. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حضرت پیغمبر علیه السلام په منبر باندې وی ګورئ ما په صفاتو کې به زیادت نه کوي لکه نصارا و چې د نبي د وخت په صفاتو کې زیادت وکړو د نبوت نه یې وایست خدایي مقام ته یې ورسوه. یو عیسی علیه السلام ابن الله یا ثالث الثلاثه یا انما الله هو العیسی ویلې داسې به نه کوي. زه د خدای بنده یم د خدای رسول یم. عبدیت به منئ ورسره به رسالت وصف هم منئ چې د امتیاز وصف د بیا خو چې رسالت ونه منئ اطاعت نشته. زه عبد الله یم الله نه یم د الله سره شریک نه یم. د ما په صفاتو کې به تر حد نه تجاوز نه کوئ. وبه قال حدثنا محمد بن مقدر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صالح بن حي ان رجلا من اهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادب الرجل امته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران واذا امن بعيسى ثم امن به فله اجران والعبد اذا اتقى ربه واطاع مواليه فله اجران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم يؤخذ برجال من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. باب النزول عيسى بن مريم عليه السلام. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صاعبي عن صالح عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد
حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن سعد بن شهاب عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم عليه السلام فيكم وامامكم منكم تابعه عقيل والاوزاعي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خدای دې متعالی موږ ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي. الله تعالی آینده ژوند د مستقامت شریعت نصیب وګرځي. رب کریم څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعا غواړي، اخلاص کی، محبت کی، خدمت کی، معاونت کی، الله دې ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي. د آفاتو بلیاتو مشکلاتو نه حفاظت نصیب وګرځي. د مشکلاتو نه الله تعالی وساتي. د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کړي. خدای پاکه په ټول افغانستان کې د امن او د سکون او د خوشحالي زندگی راولي. د ټول اسلامي ملکو الله تعالی حفاظت وکړي. د حرمین شریفین خصوصا حفاظت وکړي. الله عام مسلمانانو ته موږ ته خصوصا د حرمین شریفین کامل فیضات نصیب وګرځي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.